د لغمان پوهنتون سړک باندې د قیر اچولو چارې رسما پیل شوې. نن د سې شنبې په ورځ د لغمان پخواني والي محمد ننګ، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلوم د ولایتي شورا رئیس او غړیو او یو شمېر مسوولینو له لوري د پټۍ په پرې کولو سره رسما پیل شوې. ښاغلي ننګ وویل د ماموریت په وروستۍ ورځ مې د لغمان پوهنتون سړک د قیر اچولو چارو پرانیسته وکړه تر څو نوي والي په راتګ سره دا لړۍ لا پراخه شي. دغه پروژه د لغمان د ډیرو حیاتي پروژو نه ده او د په دې نیت موږ چې د نوي والي صاحب یارمل صاحب ګام نیک ده هغه قدمونه به دا به یو نمونه کار وي. موږ غوښتل ته پرېږدو چې د افتتاح کې د شرکت مسوولین خوسته بیا موږ ورته ویل چې راځئ چې دا لاره والي صاحب ته نوي فرش کړو. نو د لغمان د عزتمندۍ د دې خلکو بیا دولتزی صاحب تاسې ورسوئ چې ستاسې د راتګ په ویاړ لغماني ولسونو تاسې ته دا لاره هواره کړې. دا یو رمزي کار ده چې ترسره سو. د لغمان پوهنتون سړک 4.7 کیلومتر اوږدوالی له 20 تر 30 مترو سور لري او په مختلفو سایزونو کې 9 پایپلچکونه لري. قرارداد یې د 319 میلیون افغانۍ په ارزښت یو خصوصي شرکت سره لاسلیک شوی چې اوس مهالې د قیر اچولو لړۍ پیل شوه او ډیر ژر به په پاخه او اساسي ډول سره ورغول شي. دا پروژه د افغانستان حکومت لخوا تمویلیږي او په جوړېدو سره به یې سوداګریزه وده، د موټرو په کرایه کې کموالی، د سلطان غازي بابا ښارګوټي ادارې او نورو سیمو ښکلا ورسره څو چنده کیږي او د لغمان پوهنتون محصلینو ته ترانسپورټي اسانتیاوې هم رامنځته کولی شي.